بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ موضوع مو چې دا ډیره مهمه موضوع ده د یوټیوب د اپډیټس په باره کې چې 15 د جولای 2015 کال چې یو څو اپډیټس کوي چې په دې کې چې نور آینده کې د یوټیوب چینلونو والا ته پیسې نه ورکوي، پیسې بندې کړلې. خو ولې کوم چینلونو ده؟ هغه چینلونه چې زه تاسو ته وښیم، خو د هغې نه وروسته که تاسې زموږ ویډیو نه وي لایک کړی، ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. اوس کومو چینلونو ته پیسې نه ورکوي؟ داسې نه دي چې ټولو ته پیسې نه ورکوي، خو هغه چینلونو ته چې ریویوز کنټینټ استعمالوي. ریویوز کنټینټ مطلب دا دی چې یا د ټیک ټاک نه چې دی ویډیو راخلي، یا د فیسبوک نه ویډیو راخلي، یا د نورو پلیټ فارمونو نه چې دی د یو ویډیو را اخلي او په یوټیوب باندې اچوي. دغو خلکو ته پیسې نشته دی. دویم نمبر چې دی ای آی جنریټډ چې دی دې کنټینټس والا ته چې دی چې ټول چینل د په ای آی باندې روان وي، دوی ته پیسې نه ورکوي. ای آی مطلب دا دی چې وایس هم ای آی، سکرپټ هم ای آی، او چې دی د دې نه وروسته چې دی قواره او ډیزاین هم ټول ای آی. دغو خلکو ته پیسې نه ورکوي. باید که ای آی استفاده کوي نو یو غږ به پکې ستاوي، شکل قواره به پکې ستایي، که نور شاته بیکګراوند ای آی، نور څه هغه چې سکرپټ ای آی، خیر دی پروا نه کوي، ولې قواره یو څه به پکې ستاوي. نو که دا ټول نه وي نو دوی ته پیسې نه ورکوي. که چېرته دغه چینلونه مونټایز شوي وي دا بېرته ډي مونټایز کېږي، او که چېرته په آینده کې تاسې داسې چینل لرئ دا نه مونټایز کېږي، په دې باندې خواري مه کوئ. دویم ریپیټډ کنټینټس چې دي. ریپیټډ مطلب دا دی چې کله یو چینل کې یوه ویډیو وي او دوم ځل ته هغه ویډیو ور واچوي، یا د یو بل چا د چینل نه ویډیو راواخلي او هغه ور واچوي. دغه خلکو ته چې دی پیسې نشته دی. او بل چینلونه فیک چینلونه چې دي، فیک چینلونه هغه چینلونه دي چې مثال یا یې سبسکرایب جالي وي یا یې واچ ټایم جالي وي. دغه خلکو ته چې دی په دروغو باندې اخیستي وي، یو لارې نه دی، ویب سایټ نه دی، او بل طریقې نه چې دی یوټیوب ته دا چینل مونټایز کړی، دا به بیرته په آینده کې ډي مونټایز شي. نو دغه چینلونه دي چې 2 ورځې بعد چې دی دغه اپډیټ د یوټیوب راځي مخې ته د خیره سره. نو هیله ده چې د زیاتو خلکو چې که داسې چینلونه مې الله دې پاتې کړي، الله دې ورته ډي مونټایز کوي، چې ډېره سخته ده چې یو یوټیوب چینل په دغه وخت کې سړی یو ځای ته ورسوي او هغه بیا چې دی ډي مونټایز شي. که بیا هم زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کوئ، حماد باچا افیشل، او د ویډیو لایک کوئ ځان سره، او که ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره یې شیر کوئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.